پاکستان ته د منظور پښتين اختر اخر او سپینه خبره ورته وکړه. دا چې سی ورته ویلي مطلب تر پای را سره وګورئ. سلام ستړي مشئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي پاکستان له کلونو راهیسې د پښتنو په وینو سیاست روان کړی چې ډیره سخته به ورته تمامه شي. پښتين دا څرګندونې د یوسف علي خان د راخوشي کولو په موخه پرون په کراچۍ کې د پیل شوي لاریون پر مهال وکړې او ټینګار یې وکړ چې نور پر پښتنو ظلم او جبر د منلو وړ نه دی. هغه ویلي چې پاکستاني حکومت له پښتنو سره د ظلم او ناروا په لړ کې دا ځل یوسف علي خان بې ګناه نیولی او که یې ژر تر ژره راخوشي نه کړي نو د حق ناره به پورته کړي. پښتين ویلي چې پاکستان په ښکاره توګه له پښتنو سره دښمني پالي خو دا دښمني به ورته د سر په قیمت تمامه شي. ځکه په خبره پښتون چې زر کاله وروسته هم خپل غچ واخلي بیا وایي چې بیړه مې وکړه. د منظور پښتين په خبره د پاکستان حکومت د پښتنو ژوند تریخ کړی او تر هغې چې ورته خپل حقوق ونه رسیږي پښتانه به د خپل حق غوښتلو مبارزه هیڅ وخت پرې نږدي او د حق چغه به پورته کوي. یوسف علي خان وروسته له هغې د پاکستان حکومت لخوا ونیول شو چې نوموړی د خپلې ترور جنازې ته له انګلستان څخه پاکستان ته راغلی و خو پاکستاني حکومت هغه ونیو او تورې پرې لګولی چې نوموړي د پاکستان خلاف کرکه خپروله. تر دې وړاندې هم پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او د محکومو پښتنو مشران څو ځله نیولي چې ځینې ژر خوشي کړي او ځینې په ناعادلانه توګه بندیان ساتلي. د بندیانو له ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر لا هم د پنجاب ته زندان کې شپې سبا کوي. په هر حال تاسو د منظور پښتين د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.